اکثر خلک دا زړی یا سیډز دا استعمالي، څه خلک چڼې استعمالي. خو د دې ټولو ډرای فروټو یو بادشاه چې کوم دی هغه دی جناب مونګپلی. یعنی پلی دا هر یو کاغه لوی دی کا ماشوم دی کا څوک هم دی، یقینا د دې ټولو پښتنو یو داسې غذا ده چې هر کس ورپسې دی کیږي. یعنی په ټوله دنیا کې مونګپلی یا پینټ چې کوم دی دا انتهایی زیات مشهور هم دی او هر کس چې کوم دی غواړي او د هر چا پسندیده غذا ده. کته د پلو استعمال کې په خپل بچو ته نو په دې کې قدرتي طور داسې اومیګا 3 آیلز دي چې دې سره نستا شوګر زیاتیږي، نستا بلډ پریشر زیاتیږي او نو ور سره کولیسټرول زیاتیږي. نو د زړه مریض دی که د ګردې مریض دی که د شوګر مریض دی که د بلډ پریشر مریض دی، هر څوک استعمال کولی شي. نو دا غلطه خبره ده چې اکثر خلک وایي چې نه یاره پلی مه خوره، شوګر به دې زیات شي، یا پلی مه خوره بلډ پریشر به دې زیات شي. زما وروره چې څومره خوري خوره، په دې کې هیڅ نقصان نشته دی. قدرتي پکې داسې سیزونه الله تعالی چولی دي، په دې کې نمکیات شته، په دې کې منرلز دي، په دې کې او ور سره چې کوم د ټریس ایلیمنټس دي چې کوم کې پوتاشیم خډیر دی، پکې میګنیشیم خډیر دی، ور سره داسې نور سیزونه وایټامینز پکې شته، مختلف قدرتي داسې آیلز پکې شته چې کوم مونږ دا ګډوډ خوراکونو کو دا کړایانه مو خوړل دي او دا د غوړو سیزونو دا تلیدلي سیزونو که څو پلی ورپسې وخوري نو سلیک ډېر حده پورې ستاسو کولیسټرول ستاسو ټرایګلیسرایډ دا د پلو سره راښکته کېږي. دې فایدې ډېرې دي. بیا خصوصا هغه خلک چې دا دوایانې مویانې خوري کولیسټرول لپاره، لیپډ پروفایل لپاره، سټنټ چاته لګېدلی دی، د زړه بیماران دي، دغسې نور د بلډ پریشر شوګر بیماران دي، نو که هغې مونګپلي استعمال کوي هغې یقینا دغه دوایانې دغه ته به نور به هغې د هغې هغه افیکټ چې کوم دی برابرېږي او یقینا ستاسو کولیسټرول ستاسو لیپډ پروفایل دا به ډېر ښه وي. بیا هغه کسان چې کوم ډایټینګ کوي نو هغې کوشش دا کوي چې کاربوهایډریټس نه استعمالوم، یا یو ټایم خوراک زه پرېږدم نو دا غلطه طریقه ده چې ته یو ټایم خوراک پرېږده نو ستا به ډایټینګ وشي او وزن به دې کم شي. تا کم ټایم کې چې ته خوراک پرېږدي دغه ټایم کې بدن ته د انرژي ضرورت دی، نو هغه ته د ډرای فروټس نه اخیستی شي چې پکې کاربوهایډریټس نه وي، ښه مزېدار پلي خوړی شي، چڼه خوړی شي، لوبیا خوړی شي، داسې مختلف څیزونه سلاد رایتا داسې څه ځان له جوړ کړي په دغه ټایم کې وخوري، ځکه چې مکمل به ځان فاسټینګ کنډیشن ته نه ورکوي، بالکل به ځان نهاري ته نه پرېږدي، هغې په صحت باندې ښه اثرات نه وي. نو د برنچ ټایم کې که افیس کې ناست وي بار بار او څنګه چې ما مخکې یو پیره ذکر کړو چې دا ماشومان اکثر له د شپې کینی دي کتاب ته کینی، دا کتاب یو داسې د نشې ګولۍ ده چې څنګه یې کولاو کې دغه ماشوم له به خوب ورشي دی به وده شي. نو ظاهره خبره چې د هغه جس په سرم کار دی، د هغه فزیکس به وایي، کیمستري به وایي، بیولوژي به وایي، میتھس به وایي، دغه ماشومانو ته د ذهن تیزولو دپاره هم یقینا څه انرژي پکار ده، څه داسې څیزونه ورته پکار دي د ذهن ورسره تیز وي. نو مونګپلي ستاسو ذهن تیزوي، ذهن الرټ کوي، ښه مزېدار انسټنټ انرژي درکوي. نو که ستاسو ماشوم سبق ته کینی اوده کېږي او خوب ورځي او په ده سب چورلي او سترګې پرې تورېږي نو لږ پلي ورته کېږده، وایي بچیا دې نه لږ لږ خوره او دا خپله سټډي کوه. نو ته ګوره چې دی څنګه سټډي کوي او دا سټډي څنګه بیا د ذهن کې کینی. بل دا پلي چې کوم دی مونګپلي په دې کې الله تعالی داسې انزایمز اچولي دي چې دا کله ته وخورې نو دې نه په معده کې انزایمز ریلیز شي، د معدې چې کوم دا رطوبت دی یا کوم دا جوسیز دي چې په معده کې راځي او استا هاضمه تیزوي نو دا په مونګپلي سره نور تیز شي، هاضمه ورسره ډېره ښه شي. نو کوم خلک چې داسې دي یاره زما روټۍ ته زړه نه کېږي اسنو که یو څو مونګپلي وخوري هغې سره د دې هاضمه بهترین شي. نور داسې څیزونه چې کومو خلکو ته دا د جوړونو دردونه خوږونه یا دا مسلې وي که دغه خلک د پلو استعمال کوي چې د دې د وجود دا پټې د اډوکو د دې د دردونه کنټرول کولو کې د دې د انفلیمیشن د دې د کمزورتیا کنټرول کولو کې ډېر غټ رول دی. نو که تاسو خپلو بچو ته پیو کې اچوئ یا د هغې په سویټ ډش کې دا پلي اچوئ هغه هم ټیک ده، او که نه همداسې خوري نو ډېره ښه خبره چې تاسو هم خورئ، ستاسو ماشومان هم خوري، یقینا د دې مونګپلو چې کومې فایدې دي هغه تاسو ته حاصلېږي. امید لرم چې دا ویډیوز به ستاسو لپاره انفارمیټیو وي، معلوماتي به وي، ستاسو به خوښیږي هم. نو که دا ویډیو ستاسو خوښیږي دا لایک کوئ هم او مخکې هم شیر کوئ چې ستاسو نور ملګري یاران دوستان هم د دې نه خبر شي او دا معلومات هغې ته ملو شي. خپل ډېر خیال ساتئ. پاکستان زنده باد.